او د افغانانو لپاره خو د خوشحالۍ خبر دا دی چې یو بل افغان لوبغاړی هم د آی پی ایل په نیمایي کې واخیستل شو او ژر به د اړوندې لوبډلې سره یوځای شي چې دا به په آی پی ایل کې نه هم افغان لوبغاړی وي. بالکل تازه خبر دا دی چې د افغانستان پخوانی کپتان او الراونډر لوبغاړی ګلبدین نایب د ډیلی کیپټلز لوبډلې اخیستی دی چې نوموړی نه هم لوبغاړی دی چې په لومړي ځل په آی پی ایل کې اخیستل کیږي. همداراز ډیلی کیپټلز لوبډلې هم په لومړي ځل د یو افغان لوبغاړي سره تړون کړی دی. که څه هم ګلبدین نایب یا هم ډیلی کیپټلز تر اوسه پورې په دې تړاو کوم رسمي پوسټ نه دی کړی، خو د کرکټ بورډ ځینو سرچینو او خبريال جعفر خان د دې خبرې پخلی کړی دی. جعفر خان وایي چې ډیلی کیپټلز د ګلبدین نایب سره قرارداد لاسلیک کړی دی او اوس ویزې ته منتظر دی چې ویزې راشي نو نوموړی به هند ته لاړ شي. د یادولو وړ ده چې ګلبدین نایب که څه هم د سریلانکا په وړاندې لوبلړۍ کې ډېر ښه نه دی ځلېدلی، خو د هند سره په لوبلړۍ کې په 2 لوبو کې لوبېدلی او په 2 لوبو کې 50 سیزې وهلې وي. په آی پی ایل کې له ګلبدین نایب پرته 8 نور افغان لوبغاړي هم لوبېږي چې یوازې فضل حق فاروقي، رحمان الله ګربز او الله محمد غضنفر پکې تر اوسه پورې کومه لوبه کې نه دي اخیستل شوي.